سلامونه. آیا پوهیږئ یوټیوب معلوماتي چینل ته ښه راغله. زه هدایت کامران یم او په دې ویډیو کې درته هغه اسانه او ساده طریقه ښایم چې د هغې په واسطه تاسې کولی شئ د خپل کمپیوټر موجوده انټرنیټ له مقابل ډیوایس سره که هغه موبایل وي یا کمپیوټر وي د هغې سره په ډېرې اسانۍ سره شریک کړئ. نو که غواړئ چې پوه شئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ. نو راځئ شروع کوو په ویډیو باندې. د خپل انټرنیټ له نورو سره د شریکولو لپاره مختلفې طریقې موجودې دي چې تر ټولو اسانه او ساده او په زړه پورې طریقه د سافټویر له لارې د انټرنیټ شریکول دي. نو د همدې کار د ترسره کولو لپاره تاسې باید دغه ریکوایرمنټ یا ضرورتونه له ځان سره ولرئ. نو مرحله په مرحله به مخکې ځو، سټپ بای سټپ به ځو. نو دغه مرحلې را سره تعقیب کوئ نو تاسې به وکولی شئ چې د خپل کمپیوټر انټرنیټ له نورو سره شریک کړئ. لومړی مرحله دا ده چې مختلفې سافټویر شته دی چې د هغې له جملې څخه د دوه سافټویر چې زه تاسو ته ښایم دلته، یو د موږ سره ورچوال وای فای او بل موږ سره د ایم هاټ سپاټ. دغه دوه سافټویر ما سره موجود دي. نورې مختلفې سافټویر هم شته دی چې د هغې په واسطه موږ کولی شو خپل انټرنیټ په اسانه ډول له نورو سره شریک کړو. نو دا چې دغه دواړه سافټویر ما سره انسټال دي نو د دې لپاره چې تاسې پوه شئ زه دغه لومړی ان انسټال کوم او له هغې وروسته انشاءالله بیرته یې انسټالوم او د انسټال طریقه هم تاسې ته ښایم. نو ان انسټال لپاره به تاسې لاړ شئ کنټرول پینل ته او هلته به پروګرام ان فیچرز او همدارنګه ورچوال وای فای ان انسټال فینش او بل پروګرام موږ سره ایم هاټ سپاټ دا هم زه انسټالوم تر څو تاسې پوه شئ. زه یې له سره درته انسټالوم. سیټ اپونه یې ما سره شته دي. اوکې دوی وایي که مرسته غواړئ نو انټرنیټ لارې ورشئ او آنلاین د دغه سافټویر په هکله مرسته وغواړئ او که دوباره یې ډاونلوډ کول غواړئ نو هم دلته لارښوونه درته کوي. سافټویر هم دواړه ان انسټال کړئ. نو راځم دغه سافټویر دوباره زه انسټالوم. آل سافټویر شیرینګ انټرنیټ ویت وایرلیس. لومړی ورچوال وای فای انسټالوم درته. نیکسټ انسټال یې ډېر زیات ساده دی. انسټال فینش. اوکې دا انسټال شو. نو زه دغه ایم هاټ سپاټ هم انسټالوم تر څو موږ سره به تیار موجود وي. که تاسو سره ملګرو سیټ اپ نه وي نو تاسو کولی شئ چې ګوګل ته ورشئ او هلته ډاونلوډ فری ورچوال وای فای ولیکئ او ډېر په اسانۍ سره یې را ډاونلوډ کړئ. او که دا کار درته سخت وي نو زه د ډسکرپشن په برخه کې درته لینک پرېږدم د دغه سافټویر. نو تاسو هغه لینک باندې کلیک وکړئ او دغه سافټویر ډېر په ساده ډول ډاونلوډ کړئ. نو نیکسټ انسټال یې ډېر زیات ساده دی. کریټ ډیسکټاپ آیکن هو غواړم چې یو آیکن راته د ډیسکټاپ په سر باندې راشي. اوکې فینش کلوز. اوکې نو ملګرو تاسو ګورئ چې دواړه سافټویر یې موږ سره انسټال شوې. هر یو چې تاسو غواړئ استعمالولی شئ. زه په دواړو باندې درته کار کوم انشاءالله. نو دا ایم هاټ سپاټ او دا هم ورچوال وای فای. په دوهم قدم کې ملګرو موږ باید په خپل کمپیوټر کې انټرنیټ کنیکشن ولرو. که هغه د موډیم د لارې وي او یا هم د کیبل د لارې انټرنیټ وي. نو زه خپل کمپیوټر ته د کیبل په واسطه انټرنیټ ورکوم. یعنې هغه انټرنیټ چې زه دلته لرم نو د هغې کیبل د خپل کمپیوټر ته زه پلګ کوم. نو یو شیبه ورته انتظار کوم تر څو زما کنیکټیویټي له انټرنیټي شبکې سره جوړ شي او له هغې وروسته بیا ورځو درېمې مرحلې ته. ملګرو تاسو ګورئ چې زما کنیکشن له انټرنیټ سره جوړ شو. انټرنیټ اکسس او زه یو شبکه دلته موجوده لرم او د هغې له لارې ما خپل کمپیوټر ته انټرنیټ څنګه که وصل کو اکسس مې که.
نو له دې وروسته بیا نو راځو په درېیمه مرحله کې نو د خپل کمپیوټر وای فای آن کوو او مخکې له مخکې بیا ځان مطمئن کو چې زموږ د کمپیوټر وای فای صحیح ده، یعنی په سم شکل کار کوي او کوم مشکل نه لري. نو زه د خپل کمپیوټر وای فای آن کوم. وای فای مې آن کړه. د وای فای له آن کولو وروسته زه راځم او په دغه پروګرام باندې رایټ کلیک کوم او دا اوپن کوم. هر یو چې تاسو غواړئ مشکل نشته. لومړی درته په دې باندې کار کوم، بیا درته په ایم هاټ سپاټ باندې کار کوم. نو دا اوپن کړئ. لږ انتظار به ورته وکړو تر څو هغه پروګرام اوپن شي. پروګرام موږ سره اوپن شوی دی. بله نو ملګرو ورچوال وای فای راوټر دا موږ سره د دې هغه ورک سپیس دی یا هغه باکس دی. نو دلته څو مرحلې دي، دغه مرحلې هم را سره تعقیب کوي. نو انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې په ساده ډول د خپل کمپیوټر انټرنیټ له بل کمپیوټر یا موبایل سره شریک کړئ. ملګرو لومړی اپشن او لومړی مینو چې موږ سره ده هغه د کنفیګریشن مینو ده. نو موږ خیا سټاپ موږ باید لومړی یو شبکه ځان ته جوړه کړو. نو ما دلته شبکه ځان ته جوړه کړې ده مای ساکا. صحیح، دا زما د هغه شبکه چې زه غواړم د هغې په واسطه باندې انټرنیټ له بل سره شیر کړم. د هغې نوم به ما سره څه وي؟ مایساکا. او پاسورډ ورته ما انتخاب کړی دی سټرانګ پاسورډ، هغه وای فای @2020 2020. نو که تاسې غواړئ چې دا ښکاره شي یا هایډ شي نو د دې آپشن په واسطه یې کولی شي. او که غواړئ چې دغه پروګرام په واسطه باندې دغه خپل وای فای شبکې ته سټرانګ پاسورډ ورکوئ نو له دې لارې هم کولی شي. جنریټ ا سټرانګ پاسورډ یو کلیک پې وکړئ، خپله یو سټرانګ پاسورډ د پروګرام د سافټویر په خوښه باندې ستاسې د شبکې ته څنګه کیږي دا اپلای کیږي. انټرنیټ سورس راځو. دلته موږ سره لوکل ایریا یو کنیکشن دی. صحیح ده، موږ د کیبل په واسطه یو کنیکشن خپل کمپیوټر ته راخیستی دی. نو لوکل ایریا انتخابو او له دې وروسته سټارټ ته به وروسته راشو. کنیکټډ کلاینټس، څومره کلاینټس یا کوم کسان کوم ډیوایسونه تاسو سره وصل دي د هغې لیست به تاسو ته دلته راشي. زه ډیوایسونه ورسره وصلوم، بیا به زه تاسو ته ښکاره کړم لیست. نو سیټینګ کې مختلف سیټینګز دي د دې پروګرام، هغه تاسو کولی شئ چې مخته لاړ شئ. که زه اوس کار وکړم نو ویډیو ډېره اوږدېږي، ملګري را سره تنګېږي. نو اباوټ کې تاسو د دې پروګرام په واسطه د دې پروګرام په باره کې مختلف ډوله معلومات، ډسکرپشن، ډیټایلز، د دې هغه کاپي رایټ، ورژن، تاریخ، کم پروګرامونو کې دا کار کوي، چا جوړ کړی، چیرته جوړ شوی دی، هغه ایمیل ادرس او ریډ مور په واسطه باندې بیا کولی شئ چې د دې هغه ویب سایټ ته داخل شئ، ولته نور معلومات د دې په هکله ترلاسه کوئ. نو زه بیرته راځم کنفیګریشن ته او دلته ما خپل دغه شبکې ته نوم ورکړ مایساکا او پاسورډ مې هم ورته انتخاب کړی دی. ستاسې خپله خوښه ده، هر نوم چې ورکوئ شبکې ته، وایرلیس شبکې ته چې هر نوم ورکوئ او هر پاسورډ چې ستاسو خوښه وي ورکولی شي. راځو سټارټ وای فای باندې کلیک کوو او لږ انتظار به ورته وکړو تر څو دغه سره نښه شین رنګ واخلي او موږ ته یې ولیکل چې مایساکا از اکټیو. ډیټایلز یې غواړئ دلته کلیک کوئ. مینیمایز کول یې غواړئ چې دغه صفحه ونه ګورئ او پټه شي نو د مینیمایز په واسطه دغه صفحه تاسې ټاسک بار ته راغورځولی شئ. ملګرو دا موږ سره ورچوال وای فای سافټویر و. زه دا سټاپ کول غواړم او یوه لنډه رهنمایي په دغه ایم هاټ سپاټ کې هم درته کوم. راشئ په دې باندې ډبل کلیک وکئ. دا هم ډېر ساده او اسانه طریقه لري او په دې کې هم تاسو هاټ سپاټ ته نوم ورکوئ، کومه شبکه چې په کوم نوم تاسو غواړئ جوړه کړئ هغه ته یو نوم ورکوئ او بیا ورته یو پاسورډ انتخابوئ. که غواړئ چې پاسورډ وګورئ نو شو واخلئ. دا بای ډیفالټ هغه پاسورډ دی چې دوی په خپله ورکړی دی یا هم مخکې نه پاتې دی. نو زه دا غواړم چې تغییر یې کړم، مثلا تر دې ځایه پاسورډ صحیح دی او دلته انټرنیټ سورس ته راشئ او دلته ورته لوکل ایریا انتخاب کړئ ځکه د کیبل له لارې ما کنیکشن خپل کمپیوټر ته ورکړی دی. او ماکزیمم کلاینټس، څومره کلاینټس ته غواړئ چې په دغه د دې پروګرام په واسطه ستا د وای فای شبکې سره کنیکټ شي.
مثلا زه غواړم چې 5 کسانو نه زیات باید زما په دغه شبکه کې را داخل نشي او انټرنیټ باید وانخلي، ځکه زما کمپیوټر انټرنیټ هم ورسره شلو کېږي. یا ماکزیمم 3 کسان، 3 موبایله یا 3 کمپیوټره باید زما د کمپیوټر نه کنیکشن او انټرنیټ واخلي. نو سٹارټ چې وهي نو دلته کلاینټس کې درته خپله هغه کلاینټس چې تا سره کنیکټ کېږي د هغې لیست درته په دې کلاینټس کې خپله راځي. ښه نو ملګرو دا و موږ سره د استعمال هغه طریقې. نو زه دا کلوز کوم. زه غواړم چې د ورچوال وای فای له لارې کنیکشن مقابل ډیوایس ته ورکړم. نو دا زه څنګه کوم؟ سټارټ کوم او راځم مقابل ډیوایس چې ما سره موبایل دی او زه دغه موبایل کې خپل وای فای آن کوم. کله چې تاسو غواړئ د خپل کمپیوټر کنیکشن د مقابل لوري سره شریک کړئ نو د مقابل لوري وای فای به آن کړئ. وای فای هم چې کله آن کړه نو هلته به خپله ستاسې دغه کومه شبکه چې تاسې جوړه کړې دا به هلته اکسس شي. د هغې وروسته به تاسې نه پاسورډ وغواړي او کله چې تاسو پاسورډ ور داخل کړئ د لږ انتظار وروسته به ستاسې دغه انټرنیټ کنیکشن هغه سره وصل شي د کمپیوټر سره. نو تاسو بیا کولی شئ چې د مقابل ډیوایس نه چې هغه موبایل دی یا کمپیوټر دی د هغې نه انټرنیټ د وای فای په ترو باندې څنګه کوي استعمال کوي. نو ملګرو کنیکټډ کلاینټس ته موږ راځو او ګورو چې موږ سره کوم کلاینټسونه یا کوم کمپیوټر یا کوم موبایل موږ سره په دې شبکه کې وصل دی. نو یو ډیوایس موږ سره وصل دی چې هغه انډرایډ دی. زما خپل موبایل دی چې موټو موبایل دی، کوم خاص نوم ورته نه دی انتخاب کړی. د هغې آی پی ادرس چې دی یا په کوم آی پی باندې چې زما دا کمپیوټر هغه موبایل ته کنیکشن ورکړی دی هغه دغه آی پی ادرس دی او مایک ادرس یې دغه یو دی. نو که تاسو سره نوی ډیوایس وصلیږي نو تاسو د ریفرش په واسطه کولی شئ د هغې هغه د ډیوایس نوم آی پی هغه هم په دغه ځای کې راولئ او خپله د ریفرش په واسطه باندې راځي. نو له حوصلې مو مننه ملګرو او چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. زما د ملاتړ لپاره که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او تر څنګ یې د بیل یا شړنګاني نښه هم ووهئ تر څو دغسې نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم ترلاسه کوي. او که غواړئ چې پوښتنه غوښتنه او یا مشوره راکړئ نو د کمنټ برخې ته ورشئ او نظر مو را سره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې داسې یو ویډیو مو په خدای تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.